أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة داغ جنتي التي نورث من عبادنا چپ میراث کی ورکو من دخپلو بندگانونا من كان تقيا غچات چی تقوى داري الله دي منتم نصیب کی من كان تقيا چی چاکر تقوى دا صفتی کنا الله ولا دو چدو چد جنتونا ورکی دیر روان آیت شان نزول داده یو سو رجو دا پارا چی کل وحی نازل دل بنشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر پریشان شو دیر سخت پریشان شو چی کل جبریل علیہ السلام راگن آگو تیوی ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا طبعا خرازة أو دير رازة إمام أحمد بن حنبل ده حديث سورة إمام بخاري مراوله الله ده يتنازلكم وما نتنزل إلا بأمر ربك أو ملائك وي ننازل من مگر بحكم دربستا ده زمان مرزي خونه ده له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك داغ الله په اختیار کې دی هغه څه چې مخکې دي زمنګ نه هغه چې وروستو دي زمنګ نه هغه څه چې په منځ د دې کې دي وما كان ربك نسيا او نه دی رب ستا هېرونکی د الله نه څه نه هېري اوچت رب دی رب السماوات والأرض وما بينهما رب د اسمانونو او د ځمکې دی او د هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي فاعبده نو بندگی خاص کوا داغا واصطبر لعبادتی او صبر کو د پار د بندگی داغا دلیل لے چی دا اللہ عبادت کنا کے بندگی کے پس صحیح طریقے کے دا صبر غواری هل تعلم له سمیا اے پیجنی تاغلا اغا اللہ لرا ہم صفتا یا ہم ناما دوڑا سید تا تا سک دیسی معلوم دے چی دیسی صفاتی لکه سنگ چی دا اللہ دی نا دیسی دا سوک معلوم دے چی دیسی نمونه ہی لکه سنگ چی دا اللہ دی نا نبی عدق اللہ خاص بندگی کو اس پا دی آیتونی که اللہ سبحانه وتعالی بیروان آیتونو که دا باعث بعد الموت دا مرگ نباد دویم پر رپاسی دا حساب کتاب او اللہ تا مقامخ ودریده دا عقیده بثابته رد بکی با مشرکانو بانی چا اغوی دا دین منکرو ويقول الإنسان وإنسان أإذا ما مت أي كلت زمر شما لسوف أخرج حيا نخام خارا وستريكي جنب جوندي خايني چي زمر شما بيابر باسما إنكار استفهام إنكاري ده بيابر باسم ده منلو خبر الله ولا سنة عشان جواب وركي أولا يذكر الإنسان أين يدي إنسان یا آیا نیادی دا انسان انا خلقناه من قبل چی بیشک پیدا کرو منگ دے مقید دینا ولم یکو شیعو نو دے سشی دا دے چی اللہ بما سنگ را پاسی نداوتو ہے کنا ودادن یشو تقود سر سوینو اللہ پیدا کرے فوربک لنحشرنهم نو قسم دے پربستا جی خامخا راجم بکو دوی لرا دا طول اللہ وزم راجم کوم والشیاطین و شیطانان لرا ثم لنحضرنهم بیا بزرور حاضر کو دوی حول جہنم جثیا گیر چا پیر دا جہنمنا پزنگنانو پراتا جہنم چی روڑی شکن ندوی دی زلت تو گردا پزنگنانو پراتی ثم لنازعن من كل شیعا بیا بخام خارو باسو دا هر دلینا ایوهم اشد علی الرحمن عتیا کم یو ددوی چی دیر سختو پر رحمان باندی پنا فرمانی کی دا طول کافران بان لراجمه کی طول او شیطانانم واللهوی عذاب تبا اول آغا ورچهم کم چی پا دینا فرمانی کی دیر مخ کی تلیو دا اللہ سر دیر سخت دشمنی کولا تکبور پا کی و غٹ غٹ خبری کولی اللہ با مخ کی دقا جہنم تا وراچی چی پتا ولی ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا بیا من خپو ایو پاکسانو چاگوی دیر لائقی جہنم تا بداخلی دو اول بدا کسان داخل شی
بیا به نور ور داخليږي په ترتیب سره، والله په ټولو عالم دی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، او نشتی ستاسو نه څوک مگر ورتلونکی به جهنم ته. كان على ربك حتما مقضيا، دې دا کار پر رب ستا باندې ضروري فیصله کړې شوې. په دې آیت کې الله یو حتمي فیصله ذکر کړې ده چې ټول انسانان به په جهنم باندې تیریږي. ټول انسانان دا به په جهنم باندې تیریږي. نو د یرې خبره شو چې ټول انسانان به جهنم ته ځي او په هغې به ورتیریږي. رب العالمین بیا بعض کسان ذکر کړي چې د هغې سره زړه مطمئن شي. ثم ننجي الذین اتقوا، بیا به بچ کړو هغه کسان چې تقوا یې کړې ده. ونذر الظالمین فیها جثیا، او پرېږدو موږ ظالمان په هغې کې به زنګنانو پراته. تقوادار به ترې الله بچ کړي، جهنم نه به بچ شي، په دغه پل صراط به واوړي، او پاتې به هغه شي چې هغه ظالمان دي، مجرمان دي، بېدینه دي. د قریشو حال واورئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې آیتونه زموږ ښکاره. قال الذين كفروا للذين آمنوا، ویا کسان چې کافران دي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی. أي الفريقين خير مقاما، کم یو د دوانو ډلو نه غوره دی په اعتبار د ځي. وأحسن ندیا، او ښایسته مجلس واله دی. دا د هغوی تله و ناشنا. مشرکانو به وایي که نه، وی وګوره ځه زمونږ دي کورونو ته وګوره څومره ښایسته آبادیانې دي، زمونږ غټې غټې بنګلې دي، ښایسته ښایسته بلډینګونه دي، شکلونه مو جوړ کړي. زمونږ مجلسونو ته وګوره بیټکونو ته ډکېږي تشېږي، ډکېږي تشي، او تاسو غریبانان خلک یې، تاسو څنګه زمونږ نه غوره شو؟ الله جواب کوي وکم اهلکنا قبلهم من قرن، او ډېر تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه قومونه. هم احسن اثاثا ورئیا، چې هغوی ښایسته سامان واله او شکل واله و، هغه بیا ولې تباه کېږي؟ مطلب دا چې څوک په دې نه بچ کېږي چې ښایسته کور دی او مالداره دی او آبادي مزداره ده، په دې بچ شو. نه، عمل پکار دی. قل من كان في الضلاله، وایه څوک چې په ګمراهۍ کې، فلیمدد له الرحمن مدا، نو مهلت به ورکړي هغه ته رحمان مهلت ورکول. دا دوی سره چې څه دي که نه، دا یو مهلت دی، ځکه چې دوی په کفر کې اخته دي. من کان فی الضلاله، په ګمراهۍ کې، په لویه ګمراهۍ کې، او دا وخت چې الله ورکړی نو دا یو مهلت دی، رانیسي به الله، پته به ولګي. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تر دې پورې چې کله وویني دوی هغه چې دوی سره واده کېږي. اما العذاب و اما الساعه، یا عذاب او یا قیامت وی بني. خو چې کله دا مهلت ختم شي، دا رب العالمین طریقه ده، مهلت ورکوي، ټیم ورکوي، نیټۍ بې نیټۍ کار الله نه کوي. او چې هر کله عذاب راغی که نه، او یا قیامت راغی، فسيعلمون من هو شر مکانا، نو زر ده چې پوه به شي دوی چې څوک دی هغه ناکاره ځای والا، و اضعف جودا، او ډېر کمزوري لښکر والا. بیا به ته پته ولګي په هغه ټیم هر چې مؤمنان دي. ویزید الله الذین اهتدوا هدا، او زیاتی الله کسانو لره چې هدایت یې موندلی دی نور هدایت. والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال. خیر عند ربک ثوابا، غوره دي په نزد رب ستا په بدله کې. وخیر مردا، غوره دي په ځای د ورګرځېدو کې. الله وایي دغه نیکو اعمالو له زور ورکوي، په دې سره ټوله کامیابي ده.